ډیر خلک حرام خوري دې دپاره کوي چې بچي مې مالدار شي، ښځه مې خوشحاله شي، بچي مې په ښو ګاډو کې وګرځي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې حرام مال وګټي او دې د هغې نه صدقه کوي الله یې ولې نه قبلوي، او دې که دا نفقه کوي په خپله بچو باندې په خپله ښځه باندې، نو رب العالمین ولې پکې برکت نه اچوي. هغه برکت به پکې نه وي چې دی پې عزت حاصل کړي، د ده بچي پې دیندار عالمان شي، دله پې الله اجر ورکړي. که دی پې نفقه کوي په خپله خرچه کې نو په دې کې به برکت نه وي. او ولا یترکو خلف ظهره، که د ځان نه وروستو پرېښوده چې پردی ځمکه مې قبضه کړې ده، پردی مال مې نیولی دی، اوس به زما بچي ونوسي وکړ وسي خوري، نو دا به د ده دپاره صحیح تلونکی به جهنم ته، خوري به بل څوک، مزې به بل څوک کوي، او دی به پې جهنم ته رسېدونکی. حاصل دا دی، حاصل چې حرام خور سړی د الله بدي شي. د الله نبی فرمایي چا چې په دروغه باندې قسم وخوړ او پردی مال یې واغس، نو وایي الله یې ځان ته غوسه کړ، د الله د غوسې لاندې راغی. حرام خور سړی د الله بدي شي، د الله ورسره محبت نه وي. دویم د حرام خور سړي نیک عملونه الله رب العالمین نه قبلوي، منځ نه قبلېږي، روجه نه قبلېږي، صدقه نه قبلېږي. دریم د حرام خور سړي دعاګانې الله رب العالمین نه قبلوي. او څلورمه دا ده چې د حرام خور دپاره جهنم واجب دی، او د الله نبی فرمایي په حرام خور باندې جنت حرام دی، جنت. دا وجه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وی اربع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. که څلور صفتونه په تا کې رالل، که ټوله دنیا ستا نه لاړه تا ته څه نقصان نشته. یو حفظ امانت، چې امانت ساتل در پکې. دویم رښتیا خبرې در پکې، صدق حدیث. دریم ښایسته اخلاق. او څلورم یې وفرمیل وعفة فی طعمة، حلال او پاک خوراک.